امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر شاگرد کا وصیت کی، شاگرد نے ابو داؤد درا سنن کتاب اس لکھے اغت وی لا تقلدنی ولا الاوزاعی ولا سفیان الثوری خذ من حیث اخذنا ومن حیث اخذنا، زمان تقلید مکوال امام اوزاعی مکوال امام سفیان مکوال بلم مکوال آزین راخلا شکم زین منگر آلو دی راخلی کہ قرآن و حدیث نے بالفرض بیا ٹک دو منگا بل زین راخستے نو قرآن پاک و اللہ صحیح سالم پریخر منگا حدیث صحیح سالم شکتا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اللہ فرمائی من قرآن کریم کمو دلیل سارا پر نکڑی تو بدیان بنیو کہ ہر میدان کی مزیر نکڑی خنفیان بنیو کہ ہر میدان کی مزیر نکڑی خنفیان وی 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 کمو دلیل سارا پر نکڑی تو بدیان بنیو کہ ہر میدان کی مزیر نکڑی خنفیان بنیو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سرا تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانان ورونو غیر مقلدین وکټوري اهل حدیث دا امامانو یو څو اقوال را نقلی او بیا وایي چې ګوره امامانو خپله د تقلید کولو نه منع کړې ده، لکه د امام احمد ابن حنبل رحمه الله قول دی چې لا تقلدني ولا مالکا ولا الاوزاعیه ولا السفیان الثوریه، زما تقلیدم مکوا او د اوزاعی او د سفیانی ثوری تقلیدم مکوا، بلکې د هغه ځای نه مسائل روباسه د کوم ځای نه چې دوی مسائل رایستلي. تاسو ورته جواب ورکئ چې ګوره دا خطاب امامانو مجتهدینو ته کړی دی. امام احمد ابن حنبل چاته فرمایلی دی چې لا تقلدنی ولا مالکن، خو مجتهد ته ویلی دی چې زما تقلید مکوا او مد امام اوزاعی تقلید کوا او مد سفیانی ثوری، بلکې د هغه ځای نه مسائل روباسه د کوم ځای نه چې دوی مسائل په خپل رایستلیو. نو دا خطاب مجتهدینو ته دی. علامه ابن تیمیه رحمه الله د دې اقوالو په باره کې فرمایي منع الأئمة عن التقليد إنما هو في حق القادر على أخذ الأحكام عن الأدلة، یعنی امامانو چې کومه منع د تقلید نه کړې ده هغه د مجتهدینو په باره کې ده چې مجتهدین دي تقلید نه کوي بلکې خپل اجتهاد دي کوي. فتاوا ابن تیمیه جلد 2 صفحه 203 په مجتهد باندې تقلید نه دی واجب. علامه سمهودی رحمه الله فرمایي چې وقال الصيدلاني وإنما نهى الشافعي رحمه الله عن التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد فأما من قصر عنها فليس له إلا التقليد. العقد الفريد صفحه 50. یعنی امام شافعی رحمه الله هغه خلق د تقلید نه منع کړي دي چې مرتبه د اجتهاد ته رسیدلی وي او غیر مجتهد ته د تقلید نه خلاص نشته. او بیا د عقد الفرید په تعلیق کې لیکي چې قال الحافظ ابن عبد البر في الجامع جلد 2 صفحه 909 بعد ذكر الأقوال الدالة على منع التقليد وهذا كله لغير العامة فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك. يعني خلاصة دا حافظ ابن عبد البر رحمه الله اول د امامانو اقوال را نقلی چې هغه په منع د تقلید باندې دلالت کوي او بیا فرمایي چې دا اقوال د مجتهد په باره کې دي لغیر العامه، یعنی د مجتهد په باره کې دي. د فإن العامة ذکر غیر مجتهد چې ده لابد لها من تقلید علمائها، د دوی لپاره لابودی ده د تقلید د علماونه. علما مطلق ذکر شوی، فرد کامل ترنه مراد ده چې مجتهدین دي، یعنی غیر مجتهد ته د مجتهد د تقلید نه لابودی ده کله چې یو مسئله ورته پیښ شي. تاسو په خپل سوچ وکئ چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله خپل شاگرد ته وایي، شاگرد مجتهد ده چې لا تقلدني ولا مالکا،
مزما تقلید کوا او مد امام مالک تقلید کوا، مد اوزاعی او مد سفیانی ثوری، بلکې د هغه ځای نه مسائل روباسه د کم ځای نه چې دوی مسائل رایستلیو، نو هغه مجتهد ته دا خطاب کوي او وابیان پکې تعمیم کوي چې دا ټولي دنیا ته خطاب ده. یعنی مطلب که د ټرک ډیرور می هغه به د قرآن او سنت نه مسائل روباسي، او که ټیکسیوان او چولی پروشي او دکانداری هغه به هم د قرآن او سنت نه په خپله مسائل روباسي او د بل چا تقلید به نه کوي. ځکه امام احمد ابن حنبل رحمه الله خپل شاګرد ته فرمایلی دي چې د قرآن او سنت نه مسائل روباس او زما تقلید مه کوه. نو دا حماقت ده. د ټرک ډیرور ټول عمر الحمد الحمد کولی نشي، هغه قرآن او سنت د مخې نه تلاوت کولی نشي، نو د قرآن او د سنت نه به د مسایلو استنباط څرنګه وکړي؟ دا تکلیف بما لا یطاق ده. نو عرض مې دا و چې دا د مجتهد په باره کې خطاب ده، غیر مجتهد ته نه ده. وابیان تحریف کوي، د امامانو په اقوالو کې تعمیم کوي، د مجتهد او د غیر مجتهد دواړو په باره کې ګرځي.